عربی زبان سیکھنے والوں کے لیے ایک مختصر سا کورس تیار کیا جا رہا ہے جو چند اسباق پر مشتمل ہوگا، یعنی چند ویڈیوز پر، اور ان کو ترتیب کے ساتھ سبقاً ویڈیوز بنا کر سبق نمبر 1، 2، 3 اس طرح اپلوڈ کیا جائے گا، اور ہر سبق کو پہلے اردو میں اور پھر پشتو میں اس کی تشریح کی جائے گی۔ اس کورس کو سننے اور اس کے قواعد کو یاد کرنے اور اس کا جو مشق دیا جائے گا اس کو حل کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عربی زبان کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ اپنے اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، اگر آپ نے ہمارے اس چینل اسلامکولوجی، جس میں آپ کو تفسیر، حدیث، مسائل اور عربی زبان سے متعلق آگاہی ملتی ہے، اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامکولوجی۔ اب اس کے بعد ہم اپنا آج پہلا سبق شروع کریں گے۔ پہلا سبق جو ہے وہ مبتدا اور خبر سے متعلق ہے۔ عربی زبان میں دو قسم کے جملے ہوتے ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے مبتدا اور خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا ابتدا جو ہوتا ہے وہ اسم سے ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں کہ وہ لفظ کہ جس کا معنی سمجھ میں آ جائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، اور جملہ فعلیہ یعنی وہ جملہ کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اور فعل کہتے ہیں کہ جس میں زمانہ پایا جائے، یا تو اس میں حال کا زمانہ ہو، موجودہ زمانہ، یا تو اس میں گزرا زمانہ یعنی ماضی کا زمانہ ہو، یا اس میں آنے والا یعنی کوئی کام آنے والے زمانے میں ہوگا یعنی مستقبل میں ہوگا، تو وہ پھر فعل ہوگا، اور اس جملے کا جملہ جو فعلیہ ہے اس کا پہلا جز پھر فعل ہوگا۔ آج آپ نے سمجھنا ہے جملہ اسمیہ کو۔ جملہ اسمیہ بنیادی طور سے دو جز سے بنتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر سے۔ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ اس کو مبتدا اور خبر کیوں کہا جاتا ہے۔ مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے ابتدا ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں خبر دیا جا رہا ہے، اور خبر دوسرے جز کو جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس میں پہلے والے جز کے بارے میں خبر ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک مثال سے، جیسے کہ زید قائم، دو جز ہے، پہلا جز زید ہے، اس کے بارے میں خبر دیا جا رہا ہے اور یہ مبتدا ہے، اور دوسرا جز ہے قائم۔ قائم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ اب یہ کھڑا ہونا یہ خبر دیا جا رہا ہے زید کے بارے میں، اور مکمل جملے کا معنی ہے زید کھڑا ہے۔ اگر آپ نے کوئی بھی جملہ اسمیہ بنانا ہو تو سب سے پہلے اگر آپ اردو سے جملہ بنا رہے ہو، جیسے زید کھڑا ہے، تو آپ نے ہے کو ہٹانا ہے، جس کے بارے میں خبر دیا جا رہا ہے وہ زید ہے، تو آپ نے پہلے اس کو رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو خبر ہے اس کو رکھنا ہے اور ان کو تنوین دینی ہے، جیسے زید قائم۔ اسی طرح دیگر جملے ہیں، جیسے زید معلم، زید استاد ہے۔ تو اب آپ کو ذیل میں اردو کے چند جملے دیے جائیں گے جس کو آپ نے حل کرنے ہیں، یعنی ان کی عربی بنانی ہے۔ ان کی آپ نے عربی بنا کر ان کو کمنٹ کرنا ہے، یا پھر آپ نے میرے نمبر پر ان کو واٹس ایپ کر دینا ہے۔ اور جو جملے میں ابھی اردو میں یہاں پر ٹائپ کروں گا، اس میں ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں عربی کے کہ ان کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو ان مفرد الفاظ کی عربی میں ساتھ میں ٹائپ کر دوں گا۔ تو اس طرح آپ نے اردو کی عربی اور اسی طرح عربی جملوں کی اردو آپ نے بنانی ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہو جائے گا۔ ابھی میں اس کو پشتو میں بیان کرتا ہوں۔ دا یو مختصر کورس دی دا هغه کسانو د پاره چې هغه غواړي په عربي باندې سر خلاص سي، نو دا یو څو سبق باندې مشتمل یو مختصر کورس دی۔ دا کورس چې تاسو واورئ د دې چې کوم بنیادی قواعد دي هغه زده کړئ، اور دې کې چې کوم زه مشق درکوم هغه مشق حل کړئ، نو تاسو به انشاءالله که خدای کولی بنیادی چې کوم عربي د په هغې باندې به انشاءالله ستاسې سر خلاص سي۔ په عربي ژبه کې بنیادی طور سره دوې جملې دي، اولې جملې ته جمله اسمیه وایي اور بلې ته جمله فعلیه وایي۔ نن انشاءالله موږ جمله اسمیه وایي۔ جمله اسمیه چې د په دوه جزو باندې مشتمله وي، په اول جز ته مبتدا وایي، دویم جز ته خبر ویل کېږي۔ د ګردو د اول دې ته مبتدا او خبر ولې وایي؟ ولې چې مبتدا د دې سره جملې ابتدا کیږي، نو په دې وجه باندې دې ته مبتدا وایي، اور دې باره کې چې د خبر په دا جملې کې ورکول کیږي، اور دویم جز ته خبر وایي، هغه په دې وجه باندې چې په هغې کې د خبر معنی اور د اول جز باره کې چې د خبر ورکوي۔ په دې باندې به اوس په مثال سره خلاص کو۔ زید قائم د دې معنی ده زید ولاړ دی۔ پښتو جمله چې دی اوس ته اول د وار ولیکه، اور په دې کې چې کوم آخري کې دی کوم لفظ راځي هغه به زندې لیرې کې
بیا هغې بعد د ولاړ چې کوم معنی ده هغه به ته معلومه کې. نو بیا چې دی اول ته زید دا به ولیکې او هغې بعد ولاړ معنی ده قائم دا به چې دی ولیکې. نو دا به بیا جمله جوړه سي زید قائمون. په جمله اسمیه کې چې کوم دوه جزء دي که الف لام نه وي پکښې کې نو بیا به ته په آخر کې چې دی تنوین ورکې یعنی دوه پیشه. نو دا رقم به زموږ یوه جمله جوړه سي. اوس چې دی به طور مشق تاسې به خپل طور سره یو څو چې کوم جملې دي هغه به تاسې یوارې ولیکئ او بیا به چې دی د هغې عربي جوړه کوئ او بیا چې دی ته به ما ته په کمنټ کې راولیکئ یا زما په نمبر باندې به بیا راواستوئ د وټساپ چې کوم نمبر دی. نو بیا به زه د هغې تصحیح وکړم. نو دا رقم بیا چې کوم د عربي کومې جملې دي جمله اسمیه په هغې باندې به انشاءالله ستاسې سر خلاص سي.